سلامونه پخیر راغلی او داسې کار دی چې زه در باندې دغه ګورم دا چې ورته وایي وطن کې به تاسو لیدلي هر مال 10 روپۍ هر مال 10 روپۍ نو دا هر مال 10 روپۍ قصه چې ده دا په امریکا کې هم شته دی نو زه در باندې هر مال 10 روپۍ قصه ګورم او ورځو د هر مال 10 روپۍ کې چې دی دلته په امریکا کې چې شی خرڅېږي په هر مال په 10 روپو کې او هر مال 10 روپۍ قصه چې ده دلته په امریکا کې هم شته دی نو دغه بورډ چې دی تاسو ته ښکاري بورډ کې تاسو وینئ چې شی دی 5 بیلو نو لیکلي خو یې 5 بیلو دی وایي 50 روپو نه لاندې هر شی خرڅېږي که نه قیمتونه چې دلته دی په دغه سټور کې دي دا 5 بیلو دی خو قصه ما هغه سیم ټو سیم ده چې هر مال چې دی 10 روپۍ دی خیر 15 روپۍ هم شته دی او 10 روپۍ هم شته دی نو زه درته هر مال 15 روپۍ چې دی درښیم یو واکم دا چې د هر مال 15 روپۍ قصه ده دا چې دی تھینک یو هر مال 15 روپۍ قصې ته رالم نو او هر مال 15 روپۍ او هر مال 10 روپۍ حاجي کاکاجي کېنه ورکه وله ګیلاس واله دې 50 ماماجي ته مې ډکه سایکل شاته ودرېږه ښه نو ودرېږه زه دا دغه کېدم مړه ته هم پوره لانجه ده که نه دا ویلاګ چې جوړی اورې ما سره لاس کې چابي ده حساب کتاب دی او موبایل په بیله دی نو زه به دا چابي دلته واچوم او تاسو سره به بیا ګپ لګوم ښه نو فار اګزامپل رالی دلته دا د ماشومانو ګیمز دي او دا چې دی دا وګوره صرف او صرف په 15 ډالر به د کوزي پښتونخوا د خلکو خبره تاسو ته به میلاویږي په 15 روپۍ به تاسو سره میلاویږي جي نو دا واله دا موټرک چې دی په صرف او صرف 15 ډالر باندې ښایسته موټرک دی ښه ډاټسن دی او د موبایل اکسسریز د موبایل ریلیټډ چې کوم سامانونه دي او تقریبا ډېر څه اورې دا اوس پکې دی اینده خشته پکې دی زه بیا چک کوم ما چې دی دا کمره نوې اغوستې ده اورې ډېر یې په چلم نه پوهېږم دا د ویلاګینګ دپاره مې کمره اغوستې ده نو د دې په طریقه ډېر نه پوهېږم چې دا یې کنټرول څنګه کېږي او دې کې چې دی مختلف سامان آلات میلاویږي دا چې دی د موبایلونو چې کوم مربوطه کوم سامان دی هغه خرڅېږي دا ستاسو دغه دپاره چې دی ایربډز دپاره چې دی صرف او صرف 4 نه 15 ډالرو پورې اورې پوه نه شو ښه هیډفونې دي د ماشومانو دپاره دا هیډفونې دي او 15 روپۍ دي دا هیډفونې دی پسې راتېر شه دلته ځینې خلک اوس هم زه په خپله هم دا مشکل لرم دا وایرلس چې دی دا بلوتوت ګوشکي نه شم استعمالولی چې بل رقم لګي نو دا اوس هم خلک کاروي تقریبا دا د لین والا ګوشکي نه دي دا کاروي او پسې راتېر شه دا هیډفونې وګوره دا چې دی دا بیا لږ قیمته دي په 7 ډالر تاسو دا رانیولی سئ دا چې دي د وایرلس یا بلوتوت ګوشکي دي او پرایم آډیو دي څه شی دی نه پوهېږم کمپنۍ څه شی ده
خو دا تقریبا داسې کمپنۍ دي چې هغه په اصطلاح بې مور او بې پلاره برانډډ یا غټې کمپنۍ نه دي چې سامان یې ډېر قیمته اوسي او تاسو ډېرې پیسې پرې مصرف کړئ. نو ما تاسو ته اوله کې ویل چې خبره د هر مال 10 روپۍ ده که نه، او دلته سکرین پروټیکټر دي ضد ضرې چې ورته موږ وایو ضد ضرې هغه شی نه دي. او پسې راتېر شه دا چې شی دی نه پوهېږم ښه دا چې دی دا بیا د موټرو ریلیټډ سامان دی، خو چې البته د موبایلونو او د ګاډو که نه چې موبایل پکې ږدي هغه هولډرې چې دي دلته خو خلک ټول هغه د چا خبره په امریکا کې په نقشو روان دي. نو نقشه چې نه قدم زه خو خپله قدم هم نشم اخیستلی. نو دا هولډرې دي فکر کوم داسې نجونو دپاره دی داسې غمي ممي دي پکې ډیزاینه که نه او پینک کلر او نو دا فونز هولډرز دي یا موبایل چې پکې ږدي هغې دپاره دي. او دې خوا چې راشي نو سپیکرز دي اووه روپۍ باندې به تاسو ته ښایسته دا سپیکر دی بلوتوت والا دا دی. او پسې راتېر شه مړه بلا ډېر شیان دي اورې چې نه یې خورې څه پکې او د ټایرونو دا به د ماشومانو بیا ډېر خوښېږي. زمونږ ډېر غټ ارمان به و که نه، خو هغې وخت کې یو خو د وطن سړکونه او ساحې چې وو هغه هم ډېر هوار او دا شیونه وم نه. دا د سایکل شی دی ټایرونو بوټان دي او دا چې دا بیا تاسو سره اوس خوشحاله نه شئ دا 15 روپۍ نه دی ښه، دا به تاسو سره وي په څو روپۍ، دا به صرف او صرف په 25 روپۍ وي. 25 ډالر او روپۍ ورته څنګه وی 25 ډالر معنی. او داسې پسې راتېر شه نو هر مال 10 روپۍ هر مال 10 روپۍ. نو خبره چې ده دلته د هر مال 10 روپۍ ده او هر مال 10 روپۍ دی. او دې سټور کې چې دی دا هغه د چا خبره زمونږ د وطن میله کې چې به هر مال 10 روپۍ شغې بیا والې هغه قصه روانه. دغې طرف ته چې دی د نجونو سامان آلات دي، خو د نجونو په سامان آلات به څه وکړو داسې خبره کوم. نو راشي دلته سپورټس دا باسکټبال چې دی تقریبا دا باسکټبال به تاسو سره صرف او صرف 15 روپۍ دی ښه ډېر قیمته نه دی. خو دا اوله کې چې دغه دا سړی ډایرکټ بیا دغه ته اړی که نه تاسو به اوس فکر کوئ که وطن کې یاستی نو چې 15 ډالر خو بیخي ډېرې روپۍ دي. نو د دې شیانو دپاره زه چې څومره فکر کوم او دلته د خلکو چې خلک چې کمې پیسې لري که نه پیسې خیر ډېرې نه لري خو 15 روپۍ ډېرې نم دي. دلته چې دی د خلکو پرچیس پاور چې دی یا د اخیستلو هغه توانایي چې ده په امریکا کې د خلکو ښه ده ډېره ده. پرچیس پاور چې ورته وایي که نه یا د اخیستلو توانایي چې ده دلته خلک شي کولی چې داسې عادي شیان په اسانه لکه راونیسي یې واخلي. نو دغه کیسې دي. نو ما خو نور داسې ډېر غټه جادوګري مې درته نه کوله، صرف دغه یو کوچنی غوندې ویلاګ مې جوړو. ما ویل دا کمره به هم پکې چې کړمه چې کمره مې کار کوي که نه او وروسته به بیا صحیح وي لاګي حساب کتاب به زه به په تاسو امریکا وګورم، زه به تاسو په ډېرو ځایانو وګرځوم. نو دا چې دي دلته تقریبا هغه انځورونه دي مختلف قسمه او دا چې دی سپایډرمین د مارول د فلم کرکټر دی او دا هم خرڅېږي. مطلب ته کولی شي دا عکس واخلې او ځینې خلک ډېر دغه لري که نه هغه موږ چې یو لیونۍ مینه لري نو ځینې خلک کریز لري د دې فلمونو او د کرکټرو نو دا بیا ته اخیستلی شي. نو دا هم چې دی دانه تقریبا په 15 ډالر باندې دی ښه ډېر قیمته نه دی. دلته چې دا قرطاسیه ده او
کتابونه دي د فټنس او نوټ بوکې دي کتابچې او نو دا هم چې دي بلا ډېر ارزانه دي او دلته یو ماسک دی اورې ښایسته ماسک دی زه به دا ماسک تاسو ته واچوم چې ښې پکې ښکارم خدای خیر کړي نو ماسک مې واچو دډینګ 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 دنګ دنګ ډینګ دډینګ دډینګ دنګ اواز درځي دا جیزو دا ټیک ټاک کې چې خلک ډیلاګې ولي منګه د هغه چا قصه کې نه یو څوک چې زمونږ قصه کې نه دي اورې دا جیزو ښه ریپران دا شی نه بیا ډېر اچوي که نه ریپ چې کوي که نه اکثره ما ریپران ډېر لیدلي دا شی نه مخ نه ښیي اورې نو دا چې دي داسې قصې دي بېرته په دې سټور کې چې دی بیا دغه هم شته دی دا لږ ډېر خوراکي توکي هم شته چاکلیټ او که نه داسې صحیح نه خو داسې مطلب که د چا سپریګان او کریم او د دغه ریلیټډ سامان هم شته دی دلته سن بلاک او سپری او د روم دپاره ایر فرشر او والا داسې ډېر شیونه زه پېژنم هم نه خدای شته دی څه به درته اوس ډیلا کې ولمه چې خو ډېر شیان شته دی زما په نظر دا چې دی کارډونه دي دلته بیا دا ډېر کلچر دی یا رواج دی خلک په ډېر عادي شي کې یو بل ته دا کارډونه لیږي که نه لکه د پلار ورځ شو او د مور ورځ شو او تھینکس ګیوینګ د دې چې کوم کلچرلز ډے دي یا دغه ورځې دي لکه موږ چې لرو که نه ځینې ورځې خاصې ورځې موږ لرو اختر شو وړوکی اختر شو او غټ اختر شو حتی دیو دلته مسلمانانو ته په دغه کې هم کارډونه رالیږي یا روژه چې شروع شي یا رمضان شروع کېږي دیو د هغې دپاره هم دلته سپیشل ښایسته ښایسته کارډونه دي درته درلیږي چې هغوی خو پوهېږي چې دیو روژه نیسي او داسې یو دغه میاشت دی ده مذهبي میاشت دی ده بیا هغه رالیږي چې والا رمضان مبارک او هیلپ هم کوي او که نه په ټوله کې لکه انسانیت دی او را به شي دلته نو دا چې دي جیلی میلیز دي هغه د ماشومانو خواږه دي نو دا سټور دی نو ما خو په سټور کې لا څه نه دي اخیستي زه هم ګرځم زه خو لا دغه سازوم ستاسو دپاره چې شی ورته وایي ولاګ زه به هم چې شی واخلم بیا بیا هلته بیا چیک آوټ وکړو هغه پروسس به مو ګورئ چې چیک آوټ څنګه کیږي په د امریکا په اکثره سټورونو کې چې دی یا دوکانونو کې چیک آوټ چې کوي اکثر دغه دی سلف کې که نه پخپله یې کوي سلف چیک آوټ ورته وایي چې ته پخپله د سامان اخیستی پخپله ځې پخپله هلته سکین کوې او هلته درته قیمت لیکي او ته بیا د هغې روپۍ یا څه قیمت یې دی هغه ادا کوې د کارډ نه یا کیش او بیا ځې پخپله مخ نو داسې قصه ده نو زم زما خو چې شی خوښ نه شو شیان خو مې ډېر خوښ شو خو زه تاسو سره مصروف یم مړه نو دا و لنډی شانې ویلاګ او تر بیا چې دی ښې چارې به درته ووایم مړه نو زه چې دی د دوکان نه تقریبا اگزیټ کوم او ځو دا دی زه راووتم او زما چې والا سړی خو نو دا چې دی داسې قصه ده نو دغه هر مال 5 روپۍ قصه خو مې ورته وښوده نو په دې هیله چې ویلاګ مو خوښ شوی
او مړی دا چینل سبسکرایب کوئ که نه دا څه ریشخند شروع ښه انیوې سبسکرایب مبکرایب چې دی دا په تاسو دی او امریکا ته زه ښیم ښه نو تر بیا ښې چارې ګلانو بابا